په د اشرف غني په حکومت کې مې هم ژړه پاکه خریل، اوس هم خریم. ما د کور په سر باندې لوړه غټه قرارګاه وه د ملي اردو کانټینر راته پروت دی. په دا کانټینر کې ما سخانه ورکړي وو، میلیان به هم ناست وه، زه به هم ناست وم، ډوډۍ به هم سره خوړه. چې طالب راغلی دی د هغه چې ډوډۍ را سره خوري، والله که دغه راته وایي چې تا یا داسې وکړه یا دې داسې وکړه. دغونه ځینې خوشحاله یم چې پخوا به موږ د کندهار ښار ته تلو او د پیسو پوښتنه به م نه کوو، تذکره به مې د مخ په جیب کې اچول. هره ورځ زه روان یم، دفتر بیامه، کشمش وړم او ګمرک ته وړم. ما ته څوک نه دي درېدلي، دا ښار یې ګرده سره علاقې. زه تا ته وایم چې په دا 20 کاله کې د ګرده ښار لارې بې ګرده تړلي دي. دا د پلاستي قمندان کور دی، پوستې بېلې شوي عسکر به ولاړ وه، پاکستان به ټوله بند کړې وه. اوس چې ستا زړه غواړي چې پر هغه سړک روان شه، نه دا کرایه راکړه یا چیرې ځې یا ښه کوې یا بد کوې. نو پوه شوی شو د تېر حکومت او د اوس حکومت منځ کې تا په نظر فرق څه دی؟ نو فرق یې دغه شی دی، د مخه خو ظلمونه ډېر وه، دغونه ظلمونه وه. سره تفتېدلم چې غاښونه مې چې ما وس کار کړی اوس ما د ده سترګې به ناخه سره وګېستلي وای، پیسې دې په زور غوښتې، چاپې دې ولې. یو ملي کوو چې و هغه زنده‌باد، هغه سم و، هغو بحث نه کوي. دا نه کولی چې یا راکړه یا ټکول و یا وله یا یو هېڅ ضرر یې نه ده رسوي. دا و د اشرف غني حکومت خدای خراب کړي، عسکرو خراب کړي، دغه وطني عسکر نه وه، دغو خراب کړي. دا نه خرابېدله. دا د نجونو مکتبونه څنګه په دې باره کې څه نظر لرې؟ په دې باره کې چې دغه مکتبونه ورله کړي، زه به ډېر زیات خوشحاله شم، دونه به خوشحاله شم لکه دا اوس چې زه تا ته وایم چې د طالب په حکومت خوشحاله یم. په دغه به هم دونه خوشحاله شم چې هېڅ ورپرېږدي ورله یې که دغه نظر مې د نجونو په مکتبو باندې. ډېره مننه عبدالرزاق. له کندهاره را سره وایې، له هلمنده به نور احمد واورو. نور احمد خانه په خیر راغلې، څه راته ووایه؟ یمانې سره ته خو به جوړې په خیر یې. مننه. زموږ خواته بیخي کراري ده. فکر کوي چې په دا یو کال کې چې طالبان حکومت یې نیولی دی، افغانستان یې په لاس کې دی، څومره درته ګټور ښکاري او څومره بې ګټې ښکاري دا د دوی حکومت؟ والله چې یوه لارې ته وګورو خو ډېره ګټه یې رسوي چې امنیت دی زور په ولایت کې، او بل دغه چې دغه دا شیان ګران دي، مشکلات نور راغلي دي چې داسې یو چې د ښار د پیدا کړو د ماښام په جوت کې بس پاریان یې چکر وړي چې دا کوچنیان سره کم معروف نو داسې مشکلات شته. نو خو فکر کوي چې ښه به څه کوي چې مشکلات به ډېرېږي او که کمېږي به؟ که دوی نو که یې نرمه سوچ ووایي دا نړیوال ستر احترامات شولې او په رسمیت وپېژندل شول، باره به یو څه وسایي جوړې شي، او که د هغه تشکیل شوه نو باره به بیا په دغه لا مشکلات نه وي. ستا مشوره څه ده طالبانو ته؟ هغه یو کال خو یې باچایي وکړله، بعد له دې نه فکر کوي چې څه شی وکړي په نظر؟ زما خو دغه ورته مشوره ده لکه علیزي صاحب چې وویل چې دا ټول خلک چې په ګبرستان کې که په سارا کې دا ټوله دوی په غره کې چې ونیسي، ځان چې را نږدې کړي. بس زما مشوره دوی ته دغه ده چې د نړیوال سره چې نړیوال خوښوي او دغه مکتبونه چې دي دغه اوس یاسینه صاحب چې باندې ډېر موږ د مشکل سره مخامخ یو، دغه کوچنیان دي، دا زنانې دي، ورسره دا مکتب ده، اوس دلته دا افتخاري معلمین چې دي د دغو ماشینه نشته، بس دغسې ستړی ژوند. ډېره مننه. کور دې ودان نور احمد له هلمند یم. ګران اورېدونکو، تاسو د خبر او نظر وبښئ د تاسې غږ خپرونه اورئ. د خبر او نظر پروګرام معمولا له دوشنبې نه تر جمعې پورې وي، او دغه نن او پرون شنبه او یکشنبه بیا ستاسې غږ خپرونه ده. په دې 2 ورځو کې بیا د خبر او نظر خپرونه نه وي. نو اوس